یو ځل بیا هم ستړي مشئ دوستانه، سهار مو نیکمرغه، انشاءالله چې روغ جوړ اوسئ. د خپرونې معلوماتي برخه ده مینه اکبري هم په استودیو کې له موږ سره ده. وبګورو چې نن مینه د څه په اړه موږ او تاسو ته معلومات وړاندې کوي. مینه ستړي مشئ، سهار دې پخیر. ډېره زیاته مننه کوم شکریه جانې، ستا دې هم سهار پخیر وي. حشمت ستا دې هم سهار پخیر وي. ډېره زیاته درنو لیدونکو زما سلامونه او نیکې هیلې هم ومنئ. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ او ښایسته سهار به مو پیل کړی وي. نن مې هم د صحي برخې څخه معلومات چمتو کړي دا چې د معدې تکلیف څه ده یا د معدې ستونزې یا ناروغي او څنګه موږ د معدې په تکلیف باندې اخته کیږو، مخنیوی کوم ده، باید د کومو خوړو څخه ډډه وکړو، باید د کومو خوړو څخه استفاده وکړو. نو نن غواړم چې د همدې موضوع په هکله تاسو ته معلومات وړاندې کړم. په پیل کې به زیاده ونه وکړم. د معدې ناروغۍ په بېلابېلو ډولونو باندې ده او بل دا چې د معدې د ناروغۍ یا هم د تکلیف تر څنګ د معدې زخم هم شته او ایچ پایلوري چې ورته ایچ پایلوري هم ده او ځینې وخت ځینې خواړه چې موږ خورو زموږ او ستاسو د معدې د خرابوالي لامل کېږي. د معدې اسید لوړ ځي یا کوم ګاز چې دی هغه لوړ ځي. نو همدغه ده چې موږ او تاسو د معدې د درد سره مخامخ کېږو. او له بده مرغه د معدې تکلیف داسې یو تکلیف دی چې یعنی په افغانستان کې بالخصوص هم مشران پرې اخته دي، هم ځوانان پرې اخته دي او هم ماشومان. یعنی هیڅ طبقه خلک ترېنه همداسې ارامه نه دي پاتې. د معدې تکلیف یا د معدې ستونزې ډېرې زیاتې شوي دي چې ډېری هیوادوال ترېنه رنځ هم وړي. او همدارنګه د معدې تکلیف په اساسي لحاظ باندې په دوه لحاظه باندې یعنی په دوو برخو باندې ویشل سوی دی، موقت یا لنډمهال او یا هم مزمن. موقت یا لنډمهال یې داسې یو ډول دی چې یعنی موږ او تاسو چې کله ځینې خواړه وخورو نو هغه زموږ او ستاسو د معدې د درد لامل کېږي. دې ته موږ تکلیف نشو ویلی، دا یو نورمال حالت ده. او یا هم ځینې خواړه چې خورو نو ډېر ثقیل وي یا هم ځینې نوشابهداره انرژي چې څکو یا ډېر یخې اوبه چې څکو نو همدغه ده چې زموږ او ستاسو د معده لږ درد کوي او یا هم ډېرې وږي شو او ډوډۍ وروسته یو ورځې نه وخورو یا هم په ډوډۍ کې مو تغیرات راولو ډوډۍ خوړلو کې. همدغه هم موقت یا لنډمهال دردونه دي چې د معدې کې په معدې کې رامنځته کېږي. او همدارنګه مزمن هم دویم ډول ده چې مزمن ډول چې دا په دوامداره ډول سره وي نو دې ته موږ تاسو تکلیف ویلی شو. نو د معدې تکلیف ډېر زیات خطرناکه ده. موږ تاسو باید تل هڅه وکړو کله چې د معدې په د درد سره اخته کیږو چې پوه شو نارمل ده، مشکل نشته. وروسته له هغه نه بغیر له هغه نه که مثلا نه مو د خوړو سره حساسیت کړی اوسېږي نه هم ګازداره انرژي مو څکلې اوسېږي او معده مو درد کوي، د معدې د درد تر څنګ د بډوډو درد که رامنځته شي یا هم ډېری کسان یو دفعي دا عادت هم نه وي چې مثلا د معدې ګاز په دې اندازه لوړ وي چاته ډوډۍ خوري او بیرته کانګې کوي. نو په همدې حالت کې تاسو هرومرو ډاکټر ته لاړ شئ. دا مزمن حالت ده چې ډېر زیات خطرناک هم بلل شوی ده. او همدارنګه موږ تاسو باید تل هڅه وکړو چې دا کله چې خواړه خورو سره شوي خواړه ونه خورو. همدغه سره شوي خواړه د همدې لامل کېږي چې موږ تاسو د معدې په زخم باندې اخته شو، د معدې په تکلیف باندې اخته شو. او بل دا چې موږ تاسو باید ډېر هڅه وکړو. ډېر ځینې کسان دي چې اندکې سر یې درد وکړي یا هم ځان یې درد وکړي، ګولۍ خوري، په ګولیو باندې ځان روږدي کړي دي یا معتاد کړي دي. تاسو هڅه وکړئ چې د ډېرو درملو خوړلو څخه ډډه وکړئ. د ډېرو درملو خوړل هم د معدې ستونزې یا هم تکلیف رامنځته کوي. او همدارنګه په دوامداره ډول سره که ستاسو معده سوی ولري یا سوځېدل یو ډول وسوځېږي یا هم دلپیچي ولري نو په همدې حالت کې باید تاسو ډاکټر ته لاړ شئ. دا هم خطرناک حالت بلل شوی ده. نو او که د معدې د درد تر څنګ تاسو د زړه بدوالی لري دا هم خطرناکه حالت ده. او د ځینو خوړو پر وړاندې که تاسو ډېر حساس وي چاته بوی هم تاسو حس کړئ نو ستاسو زړه بدیږي. دا هم ډېر زیات خطرناک حالت بلل شوی ده. او ځینې کسان چې مثلا د معدې تکلیف لري او دوی نشي تشخیصولی چې ایا زه د معدې تکلیف لرم که نه، یعنې دغه په خپل ځان سره یو حس نه ورته پیدا کېږي. که ستاسو د مخ په پوستکي باندې یو دفعي ناڅاپي تورې لکې رامنځته شي یا هم بخارک یا دانکۍ رامنځته شي یا هم په پوستکي کې مو کوم تغیرات راسي یو دفعي پرته له کوم لامل نه، تاسو په دې باندې پوه شئ چې تاسو د معدې تکلیف باندې اخته شوي یاستئ. تاسو باید خپله درملنه وکړئ. او یا هم ستاسو د خولې په همدغه طرفونو کې چې سپین چاپونه پیدا کېږي یا سپونی کېږي، سپونې په شان باندې سپین پوستکی کوي، تاسو باید د همدغه علایم څخه پوه شئ چې تاسو د معدې په تکلیف باندې اخته شوي یاستئ. او همدارنګه
که تاسو په متواتر ډول سره په تکرار ډول سره د سر درد مو ډیر زیات وي او تاسو چې په طبیعي ډول سره غواړئ خپل د سر درد راکم کړي یا د لیمو اوبه څښئ یا هم په کور کې ځینې نور طبیعي مواد چې تاسو به یې وخورو او د سر درد مو راکم شي او نه کمیدو په دې باندې هم تاسو پوه شئ چې تاسو د معدې تکلیف سره اخته شوي یاستئ باید ډاکټر ته مراجعه وکړئ تر څو چې تاسو د معدې د تکلیف مخنیوی وکړي هر ډول ناروغي چې کله پرمختللی شي نو همدغه د همدې لامل کیږي چې بیا وروسته له هغه نه مخنیوی هم په ډېرو ستونزو سره او په ډېر مشکل سره کیږي او همدارنګه د ویښتانو ډېر زیات رژېدل هم همدغه علایم دي چې زه یې وایم د ویښتانو ډېر رژېدل او همدارنګه تر څنګ یې د سترګو تورې حلقې او د ژبې یا هم د خولې وچوالی هم د معدې د تکلیف علایم دي او ورسره د وزن کموالی ناڅاپي که ستاسو وزن کم شو پوه شئ چې د معدې په تکلیف باندې اخته یاستئ د اشتها کموالی او همدارنګه د ادرارو د رنګ تغییر هم همدغه علایم دي ډیر زیات استرس یا هم ډیپریشن غوندې حالت او د نفس تنګوالی ډیره زیاته ستړیا او د رنګ زیړوالی هم د همدې علایم دي چې زه یې وایم او همدارنګه د خوړو نه هضم کیدل او دا چې څنګه کولی شو د معدې د تکلیف یا د معدې د ستونزو څخه مخنیوی وکړو تاسو هڅه وکړئ چې هر سهار چې د خوب څخه راپاڅېږئ تړمې اوبه وڅښئ کله چې ویده کیږئ هم تړمې اوبه وڅښئ د ورځې په لړ کې ډېرې اوبه وڅښئ ډېر یخې مو نه اوسي ډېرې ګرمې مو نه اوسیږي او بل دا چې د تریخ چای څښلو څخه مخنیوی وکړئ هڅه وکړئ چې ډېرې زیاتې یخې اوبه مه څښئ او تر څنګ تاسو هڅه وکړئ پودینه یا هم نعنا چې ورته وایو تاسو چای ترې دم کړئ ویې څښئ د معدې ستونزې مو له منځه وړي او تر څنګ یې ثقیله خواړه یا هم ډېر زیات درانده خواړه مه خورئ مثلا پروتینداره خواړه وریجې لوبیا تر څنګ یې نور خواړه چې کوم دي او همدارنګه هڅه وکړئ چې د شپې نه پاتې شوي خواړه ونه خورئ که تاسو د شپې نه پاتې شوي خواړه ونه خورئ نو همدغه مخنیوی کیږي د معدې د ستونزو او تر څنګ یې هڅه وکړئ د زنجبیل چای وڅښئ او کولی شئ چې تاسو مثلا ځان نرم خواړه چمتو کړئ د نرمو خوړو څخه ګټه واخلئ او د ترکاري څخه ډېره ګټه واخلئ او د میوو څخه هم په فرېمانه ډول سره تاسو ګټه واخلئ تر څو چې د معدې ستونزې او ناروغي مو یا تکلیف مو له منځه لاړ شي